پاکستان بالاخره د افغانانو ازار وواهه او په شرمونو وشرمېده. سعودي چارواکو څنګه د پاکستان پوځ مشر بې عزته کړ؟ قمر جاوید باجوا سره څه وشول؟ دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، مخ مو په خیر. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د پاکستان له لوی درستیز جاوید قمر باجوا سره لیدنه رد کړې ده. دا لیدنه په داسې حال کې د سعودي عربستان د ولیعهد له لوري لغوه کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او سعودي اړیکې خړ پړې شوي دي. تیره دوشنبه د پاکستان لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا او د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته سفر وکړ او غوښتل د سعودي عربستان له ولیعهد سره وګوري او د پاکستان د ترنګلو اړیکو د رغولو لپاره له هغوی سره خبرې اترې وکړي. خو د سعودي عربستان ولیعهد د پاکستاني پوځ له مشر سره لیدنه لغوه کړه چې هغه وروسته جنرال باجوا د دفاع له مرستیال وزیر سره وکتل. د ریپورټونو له مخې داسې ویل کیږي چې د سعودي عربستان او پاکستان اړیکې له هغه وروسته ترنګلې شوې چې په یو غږیز پیغام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سعودي ګرم وبلل او وی ویل چې سعودي د یو اسلامي هیواد په توګه د کشمیر په مسله کې د پاکستان تر شا ونه دریده. او ښاغلي قریشي په دغه غږیز پیغام کې دا هم وویل چې که سعودي ورسره ملاتړ هم ونه کړي، دوی یې په خپله یوازې د سر د کشمیر د کشالي په وړاندې درېدی شي. د سیاسي شنونکو په وینا د سعودي او پاکستان د اړیکو خړپړتیا ځینې دلایل هم شته. د شنونکو په باور چې سعودي غواړي په پاکستان کې د ترکیې له نفوذ څخه مخنیوی وکړي. هیله دې نه وي چې سعودي له پاکستان څخه د هغه ترکي سریال اورول تغرول د بندېدو غوښتنه هم کړې وه چې په تاریخي مسایلو را څرخیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.